مهرباني کړئ ډېر وخت ناوخته دی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 2 اکتوبر د شهیدانو په مناسبت د دې پټ ښار کې په دې عظیم الشان جلسه کې ناست د پښتونخوا ملي عوام پارټۍ ګران محبوب چیرمن محترم محمود خان اڅکزی او د پونم مشرانو او د لر او بر افغان دلته ناست ډېرو درنو سپین-ږیرو او ځوانانو وخت کم دی مجلس په محمود خان کې د څو خبرې موږ وکړو. عزیزانو نن چې کوم حالات په ټول ګلوب کې په ټول دنیا کې جوړ دی داسې ښکاره کېږي چې د افغانانو غږ خدای اورېدلی دی. انشاءالله هغه وخت رانږدې دی چې افغانستان مو جوړېږي او ما او تا به ډېر چټک په خپلو سترګو ووینو. عزیزانو دا هغه افغانستان دا هغه قوم و چې چنګیز سر ځینې ووایي فرنګي سر ورسره وواهه مغولو سر ورسره وواهه په چا هېڅ نه پوهېږو. لیکن په بعد کې دښمنانو ډېره په چالاکي یو داسې عمل ورسره وکړي چې افغان یو افغان ته ودراوه. د پښتانه په نامه یې حلال کړي د اسلام په نامه یې حلال کړي د دنیا جهان قاتلان یې راټول کړو دهشتګردان یې راټول کړو او 15 کاله متوافق افغانان لرل. دا تکلیف که پر بل قوم تر څه ووایي نن یې پر دې دنیا وجود هم نور پاتې شوی. لیکن شاید ورپسې پر داسې قوم باندې چې د دې اووه تکلیفو باوجود نن هم په ټوله دنیا ځان منلی. عزیزانو دا هغه قوم و چې د مغرب د مشرق له خوا به راروانېدې د تهذیب د کلچر د ثقافت شروع کېدل افغانستانه کېدل. سیویلایزیشن له افغانستانه د مغرب پر خوا شروع کېدل. نن هغه سیویلایز قوم نن هغه معظمه قوم دا پرېوتي لیونۍ په دنیا جهان کې رسوا په دنیا جهان کې بدنام نن داسې ویناستئ رحیم صاحب خبره وکړه چې د استرالیا سره په جهازو په بحري جهازو کې موږ مهاجر پراته دي افغانان د دنیا جهان ملکونو په ډک بیا د دې ما د دنیا جهان د عیاشي اډې زموږ په پیغلو ډکې کم ظلم له دې قوم سره نسو کم جادوم له دې قوم سره نسو. نن موږ خواست کړو هغه خلکو ته نن بیروني دنیا ته موږ دا خواست کړو. دا پېښه په امریکا کې مویه شوې وایي دا د انسانیت خلاف ده. لیکن کم سے کم دا پېښه چې وشوه کم سے کم موږ ته دا افغان قوم د خواته د هغه دنیا توجه راوګرځېده. که دا توجه مویه راګرځېدلې دا مریض به خدای خبر دی 15 کاله 10 کاله 50 کاله به څو کاله به نور شو. دا د افغانستان په منځ کې اوس د یو کینسر د دانې شکل اخیستی دی. دا اپریشن غواړي. دا د کینسر دانه د افغانستان له نسک شل غواړي. ټیک دی چې اپریشن کېږي یو نشي ستنو لګوي په هسپتال کې داخلوي
بیا ټانکې ولګوي بیا څو ورځې مریض په بستره پروت وي لږ تکلیف پکې راځي لیکن زما دا یقین دی چې دا مریض به صحتیابه کېږي دا خپل پردۍ لوني ده د دې وطنه وباسي او دا پردي لوني ته زه دا نه یم چې ته خلک دهشتګرد ته تیارې دغه مذهبي جمهوریت پکې پیدا کړې چې یو سړی په جهاد کې کښېني د یو مقصد دپاره چې تا په ذهن کې یو شی ورفټ کړی دی او هغه مخامخ جهاز د بلډینګ سره وي نو کم سے کم نن چې پر افغانانو کم تکلیف دی کومه پېښه په افغانانو سره مخامخ کړي موږ دا ویلو د اسامه ته چې راځه که د افغانستان د افغانانو غم له تا سره دی راځه د بین الاقوامي ټریبونل ته و عدالت ته مخامخ شه لیکن داسې معلومېږي چې دا دهشتګرده ولکه نه د طالبان په کنټرول کې دی نه د ملا عمر په کنټرول کې دی عزیزانو ما درته وویل چې وخت کم دی زه له خپلې خوا د خپل پښتون ولس قومي جرګې لخوا د افغانانو ته دا بلنه ورکړم په دا پټه کې وکړو په ژوب کې وکړم په چمن کې وکړم چې افغانان درته راغونډ شي له یوروپه نه راشي د دنیا په نورو ملکو کې چې پراته دي هغه نه راشي موږ د دوی مېلمستیا کوو موږ قربانه یو دا یې کار د دوی ډیوټي نه ده محمود خان وایي چې افغان زموږ مدرلینډ دی زموږ مورنی وطن دی زموږ مورنۍ مځکه ده دا مورنۍ مځکه زموږ سره ګډه ده دا تکلیف زموږ سره شریک دی دا کور که جوړېږي دا کور به موږ په ګډه سره جوړوو څو ورځې مخکې چې چیرې دا غږ وګرځېدی چې ظاهرشاه به راځي افغانستان لویه جرګه به راغوښتل کړي تاسې ولیدل چې له 1240 افغانۍ څخه په یوه روپۍ 1240 افغانۍ دا راغې پر 1500 ودرېد رایت 400 بیا رسېدلي نو ته خپله اندازه ولګوه چې دا لویه جرګه جوړه شي او په افغانستان کې سالمیت جوړ شي امن جوړ شي ما دا یقین دی چې بیا به 4 روپۍ په یوه افغانۍ نو عزیزانو موږ دا غواړو چې کوم کولیشن ګورنمنټ مخلوط حکومت حتی په افغانستان کې یو انټرم ګورنمنټ جوړېږي په هغه کې ده طالبان کوم برخه وي طالب به ورپکښې وي ټول افغانان به پکښې وي موږ هغه لونتوب نه کوو لکه دوی چې وکړي موږ دوی ته دا یقین ورکوو موږ به دوی ته د نصرالله بابا د سر قسم ورکوو چې د دوی به هم په دې کې برخه وي نور د افغانستان نه تباه کوي نور د افغانستان نه بربادوي ستاسو کور ولر مهرباني